بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان ته د غال باچا نظام او د غلو ځان له وزیر و د لوښو د لرګو د اوبو ځان له وزیر و د غوانو او د میخو او د سخو ځان له وزیر و د سپو ځان له وزیر او د خرو ځان له وزیر و خو په سترګه د سړي پکې چا نه کاته انسان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان ته دا دلته چې میلې وي هلته داسې عدالت و د هر یو غرضي سره په لاس کې حکومت و ورک شوی حقیقت و دروغو سلطنت و قرآن به شو خوړلې په بدل کې شهادت و رشوت پکې بیخي حلال ګڼلی شو رحمت و موقع پکې د هر لوټ او تعالی سوچه نعمت و رشتیا او تعلق او غم خاده وي سود او زیان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان دولت چې به یې ورکړه بدماشي به دې کوله دا پیل که هغه پاس کا ماشټري به دې کوله قتلونه او ډاکې او لوټماري به دې کوله د سمګلینګ میلاوټ هیراپیري به دې کوله دوکې به دې کولې غداري به دې کوله غرور د عوامو لیډري به دې کوله رښتیا پکې د پیر مذهب کنځلو دین ایمان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان په تخت چې به د ورځې قصاب غوښې خرڅولې د شپې به په سپو ژبې د چړو په شان مږلې په خلکو ته مرض و ناعلاجه لګېدلې قاضیانو به په مفته کې خوړله سپو څټلې هر ځای چغې ختلې چې روس راولې یو ځلې ناراستو د اکبر باچا به شخون نه شو وهلې غیبی آواز خطو چې څوک میرا کاږي ډیران ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان ته یو رسم د ګسر د ټوکې د راښکلو بل رسم روزانه د هر یو شي د ګرانولو چې څه به ګرانېدو هغه به داسې ورکېدلو توله کې ماسه کټ تسامرین نوسو کولو د هرې تلې داسې دوه چابړي د تللو خو سیر ته اخیستو او کیلو د خرڅولو چې سر مې ورښکاره که د سکه مجي دوکان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان هر چا به وي ارمان دی زما ګرانې ناپرسانه و کم شی دی ارزان دی زما ګرانه ناپرسانه هر یو شی دی ګران دی زما ګرانه ناپرسانه څه خلک تختیداره بېستانه او څه جاپان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان ته په ملک کې چې دا څه غبن کاکې وي او جنجالو یو آډټ مقرر د دې دپاره د پړتالو پیره به یې ورته وي را په شاکړې به یې مالو د دوی سره حساب کتاب کول د چا مجالو دا هر څه به یې ورک کړه په قلم کې کمالو ګیدړ به پې حلالو چې په کې حضرت جلالو وروره خزانې د ملک ویشتې و تالان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان ته خور په هره څانګه یو زیړ تار لکه د جالو دې آی مک ته ګوره داسې یو مثالو قرض پکې ترجمانې ماضي شانې حالو سود ورپسې رهبرې ترقي و کمالو ځمکه یې چا نه لید اسمان ته بیا خیالو سم لکه چې پرچم یې ستاره او هلالو هېڅ نه و په ځمکه مونوګرام ته او عنوان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان قابض په سیاست سو ضمیر خرڅ نوابانو د ملک او قام د امن او سکون سوداګرانو چې نن به د یوې پاټۍ د سر ترجمانانو سبا له به د بلې په آخره کې روانو پراته د اسملو په دوکانونو ممبرانو او داسې خرڅېدل چې لوګانو کچالانو بعضې لیډران یې لوټۍ تړلو ځان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان ته وروره د حاکم چې به کوم لوري ته دوره وه ځان ته به یې خرلې د خپو لاندې خزانه وه اخوا به روډونه پړقېده سمه شیشه وه خلکو به ورکړې کاڼو بوټو له چونه وه چا سره د پوزې د بیللو خطره وه څوک به پکې خولې خولې ته کېده سمه چمچه وه چا لکه د چتو خپې نیولې وې اسمان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان پیشو پکې ورک شوی و یو ځلې د باچا نه شورو نقشه درر شو د وقوع د ابتدا نه نپلي شو د پولیسو د تاڼې نه را روانه په ونو غنو بوټو پرېواته به سرګردانه چې کله د ځنګل نه راواته ستړي ستومانه د ځان سره یې اتي و رانیولې وه رضوانه اتی به په جړا شو پیشو به یې ځان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان په نیم کلي باران او په نیم کلي کې سوکړه وه په نیم کلي اختر او په نیم کلي کې روژه وه ژبه یې پښتو جالندري ترانه وه چې نوم یې محکمو نو د هر طرف اغله وه دفتر کې د بجلۍ خو د ډیوې لاندې تیاره وه د هرې یوې ډډې سمه ګرانه معمه وه ما ویل که زه په ویښه یم راغلی پاکستان ته نو بیګا په خوب کې تللی مخارې ناپرسان